ګرانو هیوادوالو څرنګه مو چې تاسې سره ژمنه کړې وه د خپلې ژمنې سره سم نن ورځ هم موږ پیسې وشمارلې. د ننګرهار د بنسټونو د اتحادیه معاون صاحب زما تر څنګ ناست دی. غواړم چې د معاون صاحب نه واورم چې نن ټوټل څومره پیسې جمع شوې. مهرباني وکړئ معاون صاحب. السلام علیکم. نن ټولې کړي دي 10,09,950 روپۍ. یو وارې بیا واورئ 10,09,950 روپۍ چې دا ذکر چې دې نه 10,00,000 روپۍ د دوستخیلو خیریه بنسټ لخوا دي. 10,00,000 روپۍ د دوستخیلو خیریه بنسټ لخوا ټولې شوي دي. او مننه د ټولو هیوادوالو څخه چې چا موږ سره مرسته کړې ده. ټولو څخه یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ معاون صاحب. څرنګه چې ما تاسې ته یادونه وکړه تېره ورځ هم موږ د څو بنسټونو په شتون کې چې موږ هیئت دې ته تعین کړی دی چې نن هم موږ سره کوثر خیره بنسټ، علي خیره بنسټ او خاناغا خیره بنسټ او زه پخپله د هدیه خیره بنسټ رئیس دغه مؤسسونو په شتون کې موږ دغه پیسې وشمارلې او نتیجه مو تاسې ته هغه جمله شد پیسې مو تاسې ته اعلان کړې. چا چې هم موږ سره په دې برخه کې مرسته کړې الله تعالی دې ورته اجر ورکړي او خدای دې ورته په هغه ځای کې په کار راولي چېرته چې زموږ او ستاسې ابدي کور دی. لږ به د کوثر خیره بنسټ د رئیس صاحب نه هم یو څو خبرې واورو چې دی څه ویل غواړي او سبا به هم دغه زموږ کمپاین جریان لري چې رئیس صاحب څه یادونه کوي او څه ویل غواړي او د خپلو هیوادوالو نه څه غوښتنې لري. ډېره مننه. زه هم په خپلوار سره ټولو هیوادوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. دا چې زه د کوثر خیریه بنسټ نماینده یم دغلته نننۍ کومې پیسې چې موږ دلته ټولې کړې وې د ګرانو هیوادوالو څخه نو معاون صاحب تاسو ته یادونه وکړله. زه د هدیه خیریه بنسټ د میک د لارې په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې په ګران افغانستان او بالخصوص په پکتیا او په خوست ولایتونو کې زلزلې رامنځته شوي دي. راشئ د دغه هیوادوالو سره مرسته وکړئ، د دوی لاسنیوی وکړئ تر څو د هغه خلکو ضرورتونه رفع کړو. هغوی هم زموږ او ستاسې ورونه او خویندې دي. ډېره مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ. ګرانو هیوادوالو دغه زموږ کمپاین سبا به هم جریان لري. تاسې کولی شئ چې سبا هم موږ سره برخه واخلئ، خپلې مرستې راوړئ، د پکتیکا او د خوست ولایت ولسونو ته ورسوئ. موږ په دې خبره باندې پوهیږو که تاسې سره یو 10 روپۍ وي او تاسې غواړئ چې هلته خپل دغه 10 روپۍ تاسې مرسته وکړئ نو دا ناممکنه ده چې دغه 10 روپۍ تاسې هغو خلکو ته ورسوئ. په ننګرهار کې د بنسټونو اتحادیه دغه زمینه تاسې ته مساعد کړی دی چې تاسې راشئ دغه 10 روپۍ دلته موږ سره په دغه بکسو کې واچوئ. دغه لږې لږې پیسې موږ اکثر یادونه کوو چې به چکچک دریا می شود. په لږو لږو باندې به دغه پیسې ډېرې پیسې راجمع شي او موږ کولی شو چې دغه ستاسې مرستې هلته هغو بېوزلو هیوادوالو سره هغو د زلزله ځپلو هیوادوالو سره مرستې وکړو. سبا هم دغه زموږ کمپاین جریان لري. ادرس یاد لري چوک مخابرات څلور لارې او دلته د اتحادیه د ننګرهار د بنسټونو د اتحادیه دغه خیمه په یاد ولري. تر بیا ښه وختونه ښې چارې. الله مو مل شي. بیا دې جوړوم سینه کې دې د هر یرغل پر وړاندې مقابل کې سینه کې دې د هر یرغل پر وړاندې مقابل کې سینه کې دې د هر یرغل پر وړاندې مقابل کې ځوانان لوګي لوګي درنه قربان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم آباد بشي زخمی زخمی وران افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم حالاتو که هر څومره راته تریخي ګرځولې
حالاتو که هر سمرا را تطریخ یې ګرځولې حالاتو که هر سمرا را تطریخ یې ګرځولې خو موږ ته محترمې قدردان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم آباد بشي زخمی زخمی وران افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان